السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو، یو هوټل کې ناست یو ناڅاپي یو شاعر راله مخې له راغللو، دلدار حسین دلدار عرف لالاجي، د هغوی سره مو ناستې وکړو او ډېرې خوږې پاستې او ښایسته خبرې را سره شریکې کړي. موږ خو نه پېژندو، خو راته چا وویل زموږ ملګرو کې چې یاره دوی شاعر دي، شاعري کوي. نو لالاجي ډېره مننه چې تاسو موږ سره کېناستئ، خبرې اترې وکړلې. زموږ کتونکو ته چې دی نو یو څو هغه اشعار تاسو چې د ریکارډینګ نه وړاندې وکړل هغه را سره شریک کړئ، نو ډېره مننه به وي. ډېره مننه ستاسو چې موږ له موقع راکړه او زموږ شاعري در باندې ښه ولګېده، د دې ډېره مننه. دا زما یو نظم دی، وایي تش الف او ب لځې نو څه لځې، تش الف او ب لځې نو څه لځې، ته چې مدرسې لځې نو څه لځې، او خیال کې بایپاس میان تکې کباب، خیال کې بایپاس میان تکې کباب، په نوم شوي جمعې لځې نو څه لځې، او وخت کړه قیمتي په پابندۍ سره، وخت کړه قیمتي په پابندۍ سره، ګپ له سیروزې لځې نو څه لځې، او دې سړي نه تا وینه د ژوند وسکه، دې سړي نه تا وینه د ژوند وسکه، او اوسې جنازې لځې نو څه لځې، او خان خو دې په لاره سلام هم نه اخلي، خان خو دې په لاره سلام هم نه اخلي، ته پسې ډېرې لځې نو څه لځې. زبردست. او دا خو ورانوله تا چورانه شوه، دا خو ورانوله تا چورانه شوه، روغې له جرګې لځې نو څه لځې، او خپله دیاړي وکړه کور کې وړه نشته، خپله دیاړي وکړه کور کې وړه نشته، او ښار ته چې جلسې لځې نو څه لځې، او واورې د کوټې خپلې نه وتوږه، واورې د کوټې خپلې نه وتوږه، واورې د کوټې خپلې نه وتوږه، ته ملم جبې لځې نو څه لځې، او سترګې د غني خان پکې نشته دی، سترګې د غني خان پکې نشته دی، سترګې د غني خان پکې نشته دی، ته چې 400 لځې نو څه لځې، او ستړی کړې دلداره زاره چاودي ژوند، ستړی کړې دلداره زاره چاودي ژوند، زر زړې قصې لځې نو څه لځې. او ډېره مهرباني. ډېر زبردست. قدرمنو کتونکو، دا دلدار حسین دلدار عرف لالاجي، هغوی ډېر په زړه پورې شعرونه وویل او ډېر حقیقت ته په دې ته موږ په جوور نظر وکړو، نو زما په خیال هغه سړی به پوهېږي چې په هغې د دې په حقیقت، د دې په لفظونو، د دې په الفاظو باندې پوهېږي. د بلې مرکې پورې زه ورته نه ورکوي اجازت، د الله پاک.